ځکه دا فایده ده چې د هر چا نه ګیلې مه کوئ په هر ځای کې. زمونږ د پښتنو اکثرو دا هم ډېر وران عادت دی چې هر ځای کې مونږ ګیلې کوو. ته دا زما ملګری او خو نوی اوس بیا نه رسېږي، ته بې ځانګلی که مونږ د چا د جیب نه خو نه یو خبر چې ده سره سوره. بل دا چې د یو نیم ملګري خو ظاهري هم پته لګي ده اوس نه رسي. دروند خوی ساته چې کله تا ته پته ولګي چې یاره یو کس پروګرام کړی او یو کس دا چلو کو تا ته یې ونه وي، دروند خوی دا دی چې ته دا ووایې یاره اوس به نه رسېدو مونږ ته یې ونه. بل عذر څه دی؟ یاره دماغونه به خبره وتي. مونږ له پکار دی چې مسلمان له عذر پیدا کړو. نه مونږ نه ما ته به یې ویلی ما ته به یې لازم ویلی، نو د هغه سره به دومره څه نه و چې ته یې راغوښتی وې. خلک هوښیار خوی مزه کوي، هوښیار دا یاد کوي. حکیم د ځان نه جوړ کا، حکمت والا سړی د ځان نه جوړ کا، بغیر د چا د عذر پیش کولو نه ته د هغه حالاتو ته وګوره او ته وله په دې خپل زړه کې وله یو عذر پیدا کا. یاره خوشحالي به وه او په خوشحالۍ کې اکثر داسې هم کېږي چې د سړي د ذهن نه خبره وځي. دا عذر هم ته جوړولی شي چې یاره خوشحالي وه او دا خلک دعوتونه ډېرو خلکو له ورکوي، نو په دې کې کله څه وشي یو نیمتې پاتې شي، یا بل څه عذر وله جوړ کړه او چې بیا له ته عذر جوړ نه شو. نو د سلف صالحینو دا طریقه ده او دا اقوال دي. وی مسلمان له به حتی الوسه عذر ګوري او چې یو عذر هم د هغه باره کې نه جوړېدو نو بیا داسې ووایه وایي داسې عذر به یي چې ما ته پته نشته. خبره ختمه شوه.